ماشاءالله مولوي صاحب په سنتو باندې برابر دی او رب العالمین دی ولا مزید هم توفیق ورکي. خو مولوي صاحب دروغ یو بد عمل دی. یو عوام خلک دروغ وي او یو مولا. خو عوام خلک چې دروغ وي هغه دومره بدې نه ښکاري، او مولا چې دروغ وي نو هغه انتهایی په هغې باندې بدې ښکاري. الحمدلله اوس عوام خلک هوښیار دي، پوهیږي. اوس هغه دور نه دی چې خلک په پښتو خبرو او دروغو باندې دوکه کي. مولوي صاحب محترم دا یو حدیث درته ویم، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او امام بخاری رحمه الله دا حدیث ذکر کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي المال د شپې دوه ملائک راله، جبریل او میکائیل علیه السلام. اوږد حدیث ته مختصرا الفاظ دلته ویم. ویل یو ځای بوتلم په هغې کې یو سړی دی چې بل سړی ورته ولاړ دی، په دې خوله کې په دې اوښکه کې ورته یو کونډه اچوي تر سټه پورې ولشلی، بیا دې بل اوښکه کې وله واچوي او تر دې بل سټه پورې وله وشلی. خو چې دا دویم سټه پورې وشلېږي واپس د اولنې سم شوي، بیا وله کونډه واچوي او بیا یې وشلی. ویل ما تپوس وکړو چې دا سړی څوک دی؟ ویل ما ته ویل دا هغه څوک دی چې ده به دروغ ویل او تر اطرافو پورې به د دروغ خورېدل، او ویل دغه شانتې عمل د دې دروغو په وجه باندې ورسره تر قیامته پورې کېږي. مولوي صاحب یو خو تاسو په ما باندې بهتان لګولی دی، او بهتان یو عظیمه ګناه ده، او دویم هم دروغ ویلی دی. مولوي صاحب محترم هغه ورځ باندې به الله رب العزت له څه جواب ورکوي چې یوم یقوم الناس لرب العالمین. په هغه ورځ به چې دا خلک رب العالمین ته ولاړي الله رب العزت له به څه جواب ورکوي. تاسو ویلي چې یاره دا ویډیو تاسو په دې کې ایډیټینګ کړی دی، قسم په الله دا ویډیو مونږ نه ده کټ کړی. تاسو یې راشئ خپله د ده پیج نه وګورئ او بیا د مدرسې د اولې درجې یو طالب العلم ته وښایي، او یا یې نږدې د خپل جومات مولا ته وښایي چې آیا د دا صحیح ویلي او که خطا ویلي دي. تاسو ته به خپله معلومات وشي. زه به ورسره هم څه ویم الله اکبر، غوږونو ته به لاس نه چوتوغه بس په زړه کې به وایو الله اکبر. نو بیا به څه وایو اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. پوه صحیح شو. بیا چې کله رکوع لاړ شي کنه نو درې پیرې به څه سبحان ربی العظیم. صحیح شو. دا ادنا ښه، نور دا درې ویلی شي، اووه ویلی شي، نهه ویلی شي، اوولس ویلی شي، دیارلس ویلی شي، 17 ویلی شي، تاق تاق به وی تاق تاق. صحیح ده. ادې بیا ووي چې کله بیا چوت شوي سمی الله لمن حمده ربنا لک الحمد ویلی شي او ربنا ولک الحمد ویلی شي. ښه دواړه ویلی شي. ډېر ملګري د دې هم تپوس کوي. صحیح شو. ښه بیا چې کله سجدې له لاړ شي نو څه به وی سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی. دا به څه وی دا به درې پیرې وی. ښه نور ورسې مخکې ویلی شي. نو ګورئ التحیه چې به کینې که نو څه به وی التحیات لله والصلوات والطیبات السلام علیک ایها النبی ورحمة الله وبرکاته السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صحیح شو. دا د مانځه والا ویډیو دی د یوټیوب نه ډیلیټ کړی ده، ځکه ډیلیټ کړی چې دا غلطه ده. که صحیح وی دی به دا نوې ډیلیټ کړی او اصل ویډیو موږ سره شته دی، انشاءالله هغه موږ تاسو ته په کمنټ کې درکړو. بل مولوي صاحب محترم تاسو دا وایئ چې یاره دې کې ما د صحیح او د غلط پهچان هم کړی دی، او د انعمت او انعمتم په مثال کې پیش کړی دی. مولوي صاحب محترم الله نه نه یریږئ. ټیک د عوامو له خو به دوکه ورکوي، لیکن رب العالمین له خو دوکه نشي ورکولی. ما ستاسو په غلطیانو کې انعمت او انعمت نه دی راغستی. که چېرته ته رښتینی وې تا به هغه الفاظ راغستی وې کوم چې موږ تاسو ته د غلط پیش کړي دي. تا به ویل چې دا ما صحیح هم ویلی دی. که تا کې خیرخواهي وې تا به عوامو ته ویلی وې چې او دا غلطي ما کړې ده او تاسو یې اصلاح کوئ، ما نه خطایي شوي. مولوي صاحب تاسو وایئ چې یاره ما ته به م رینګ کړی او ما ته به م پټ دا ویلي وو. مولوي صاحب ما ستاسو هم خیرخواهي لټولې ده او د عوامو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الدین النصیحه، دین د خیرخواهي نوم دی، دین خیرخواهي ده. نو صحابه کرامو فرمیل ای د الله رسول له چا دپاره ویل؟ د الله دپاره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره او د حاکمانو دپاره او د عامو مسلمانانو دپاره. دا که چېرته ستاسو ذاتي معامله وی ما به تاسو ته پټ ویلی وی، خو دا زمونږ د دین معامله ده. تاسو لکونو خلکو ته مونځ ښودلی او د جنازې مونځ او غلط هم ښودلی دی،
او لکونو خلکو نه غلط یاد کړی دی. نو دغه د وجې نه موږ دا خبره ښکاره وکړله. هسې نه چې سبا رب العالمین موږ نه تپوس وکړي چې دې خلکو ته غلط دین بیانولو او خلکو غلط یادولو او تاسو خاموشه ناست وئ هېڅ غږ مو نه کولو، نو د الله رب العزت د یېرې د وجې نه موږ دغه خبرې کړي دي. مولوي صاحب ما تاسو شرمولی نه یې، که چېرته تاسو ما کې یو خطایي وکتل د دین په معامله کې نو ښکاره یې راته ووایي انشاءالله زه به هم لس ځل شکریه ادا کړمه. لکه څنګه زمونږ د صحابه کرامو تاریخو چې چا به ورته غلطي وښودله هغوی به په هغې باندې خوشحالېدل او شکریه به یې ادا کوله چې زما ته دې زما خطایي وښودله. او مولوي صاحب محترم صرف تاسو نه که هر څوک او په هر ځای کې د دین په معامله کې قصدن یو خطایي کوي موږ به هغه ته د هغې نشاندهي کوو. او الحمدلله عوامو نه لاره نه ده ورکه. ما سره تقریبا په یو څو ورځو کې زرهاو خلکو عوامو رابطې وکړلې چې یاره موږ ته اوس حق معلوم شو، صحیح لار راته معلوم شوله. ځکه عوام الحمدلله اوس هوښیار دي، پوهېږي چې دا یو سړی قرآن او حدیث بیانوي او دا بل سړی وایي چې فلاني ویلي دي او فلاني ویلي دي. عوام اوس حق پیژني.